په دې ملک کې قانون ته ولې د پنجرې په نظر کتل کیږي؟ آیا په دې ملک کې موږ د قانون فالو کېدو څخه ترقي کوی سو؟ دا یو ډیر اهم سوال دی د اوس ملکی حالات په اړه. اوله خبره دا ده چې ترقي یافته قومونه په قانون نه په شعور باندې ترقي کوي. که صرف د قانون څخه قوم جوړېدلی نو اوس به هر ملک جنت وای، هر عدالت به انصاف کولی او هر حکمران به ایماندار وای. مګر حقیقت دا دی چې په دې دنیا کې قانون د هر چا سره شته، لیکن ترقی هغه قوم کوي چې د چا سره شعور یې. اوس به تی دا وایاست چې قانون او شعور څه دي او په دې کې فرق څه دی؟ قانون یو کتاب دی او شعور یو کردار دی. قانون یو ډنډه ده او د سزا خوف دی، لیکن شعور ستا د خپل ضمیر आवाज دی. چیرې چې خلک د بیرې څخه قانون مني هلته د قانون ختمېدو سره بیره هم ختم سي، لیکن چیرې چې شعور ژوندی هلته د قانون بغیر خوف ژوند کیږي. مثلا ټریفیک سیګنل ریډ دی او مخته یوه ګاډۍ نسته، اوس دوې لارې دي. اوله چې یو څوک نسته درځه ولاړ سو. دویمه دا قانون زما د حفاظت لپاره جوړ شوی دی، د دې د فالو کېدو سره زما خپل ضمیر مې اپریشیټ کوي او بیا مې زړه خوشحاله وي چې یو ښه کار خو مې وکړي، او چې کله مې ضمیر مړ نو بیا چې کوم هغه به کوم. ضمیر د انسانیت دویم نوم دی، دا صرف په یاد لره. اوس په دې دواړو کې د قانون فرق نه دی. قانون خو هغه دی چې بس در ګرین سیګنل ودرېږه. دلته فرق د شعور دی. موږ دا وایو چې د دنیا ترقي یافته قومونه لکه جاپان، جرمني دا ولې مخته ولاړو؟ دوی په دا مخته نه دي تللي چې دوی قانون فالو کوي. په جاپان کې پولیس بالکل د نه برابر دي. په جرمني کې پر اوور سپیډ باندې جرمانې ډېرې کمې دي، مګر دوی خپلو کوچنیانو ته ذمهداریانې ورښیي و دوی ته دا ورښول کېږي چې دا ملک ستی دی، د دې خرابېدل دا رقم دي لکه خپل کور چې سوځي. و دوی ته صبر ورښول کېږي، احساس ورښول کېږي لکه څنګه چې خپل کور صفا ساتي هغه رقم خپله محله، ګلۍ او روډ صفا ساته. موږ بیا دا سوچ و چې قانون فالو کېدل د حکومت کار دی او صفایي د میونسپل کارپوریشن والا ذمهداري ده. مګر سوال دا دی چې قوم څوک جوړوي؟ حکومت که عوام؟ که ستا ګلۍ خیرنه ده نو ستا کوچنۍ کې غټېږي او خرینېږي. که ته دا وایې چې قانون فالو کېدل صرف د حکومت کار دی، مګر خپله غلا وکړه، لین مات کړه، درواغ معمولي وبوله، رشوت ته ګفټ ووایه او په سپارش او شناخت باندې د بل حق ووه، نو دلته خو د بهترینه څه بهترینه حکومت لا ناکامه کېږي. که ته د حکومت څخه د سهولتو امید لرې نو باید ته خپل 50% خامخا ورکړې. یو سیویلایزډ قوم د حکومت په 50% او د عوام په 50% باندې جوړېدی سي. حکومت به روډ جوړ کړي لیکن د هغه سمبالېده خو ستا ذمهداري ده. حکومت به ستا ګلۍ در صفا کړي لیکن د هغه ګلۍ د صفا ساتلو ذمهداري خو ستا ده. لیکن کم کارونه چې موږ کوو د دې اجازه دین خو لکه انسانیت اعلان ورکوي. د لمونځ کوو په محله کې صفایي نه راځي، په حج کولو باندې په سړي کې انسانیت نه راځي، او که په زکات ورکولو باندې ستا کرپشن صفا کېدلی نو دا ملک به اوس پاکستان نه دوبۍ وای. اسلام صرف د قانون دین نه دی، دا د شعور دین هم دی. حضور د لارې څخه د ډبرې لرې کېدو ته هم صدقه ویلې ده، نو دا خو قانون نه دی، دا خو شعور دی. کې وکې ته ښه پیسې او کې نه کې وستا کردار بد پښکاري. الله تعالی په انسان کې د نن خپله یو پولیس پیدا کړی دی او هغه ته ضمیر وایي. بغیر شعور قانون صرف یو ډنډه ده او په ډنډه باندې صرف د څه وخت نظام راتلی سي، په هغه باندې قوم نسي جوړېدی. قوم هغه وخت جوړیږي چې انسان دا سوچ وکړي چې زه قانون ماتوی سم، زما سره اتوریټي سته لیکن زه نه ماتوم، ولې چې دا غلط دي. دا ملک زما دی، د حکومت نه دی، په دې کې زه ژوند کوم، زما نسل کې راغټیږي. اوس د دې مسلې اصلي بدلاو د کومه ځای شروع کیږي؟ اصلي بدلاو هیڅ کله هم د بالا څخه نه شروع کیږي، اصلي بدلاو د لاندې څخه شروع کیږي. چې کله یو عام سړی لکه ما او تا خپل ضمیر و مخ ته کښېږدو او بیا ژوند کوو په دې ملک کې، نو یوه نه دوې نه درېیمه یا څلورمه ورځ خو خامخا یو بل سړی زما او ستا څخه دا ادب او دا تهذیب نقل کوي چې یاره دا سړی خو سم کار کوي. او دا سوچ هیڅکله مو چې د پر نو پارکینګ باندې ګاډۍ دروله نو بیا زه هم ودروم، چې د پر روډ باندې کچره تڅکله نو بیا زه هم تسوم. د انسان او د حیوان فرق دغه دی چې په حیوان کې ضمیر نسته او په انسان کې ضمیر سته. آیا ستا ضمیر دا مني چې ته دا رقم کار وکړې او دغه رقم آهسته آهسته موږ یو سیویلایز نیشن جوړېدی سو؟ اوس خو به دا زما خبرې وتۍ ته ډېرې عجب ښکاري، ولې چې وتۍ ته دا خبرې یو چا کړي نه دي. مګر چې کله په خپل ژوند کې تهذیب او شعور راولي بیا وتۍ ته اندازه درکوي چې مریاباد، کینټ او هزارهټون ولې صفا دي. بس صرف دا یوه خبره په خپل ذهن کې وساتئ چې په کومې مردارۍ کې موږ ژوند کړی دی په هغه کې موږ راروان نسل نسو راغټوئ، که نه بیا به مې خالي بدوایو په نصیب وي. نو امید لرم چې په دې خبرو به مې سر خلاصوي او هر سړی د دا کوشش وکړي چې یو باشعوره معاشره رامخته کړو.